چې څنګه مې دلته کې په دې ټپکه کې هغه کیمیکل راواغستل نو د هغې نه پس ډایرکټ راله مې دلته کې د سریې ګودام ته. بس سریې ګودام کې مې سریه واغسته او لوډر ته مې راوکړه ماما دې ته مې راځه چې ځو. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. د ورځې تقریبا 12 بجې به زه د کوره راووتم. مډو کې مې رخ کړ ډېر زیات ستړی شوی یم. نن په غونډه ورځ په کټ کې ملاستم کار مار خو زمونږ لا شته دی نه فلحال. بس په لاس کې مې بوتلې وې ځکه چې په دې کې زه نن یو قسم له کیمیکل راوړم خو هغې نوم اخیستل نشته دی ځکه چې یوټیوب والا بیا پې دغه ورکوي. د هغې نه پس ډایرکټ روډ ته راووتم. دلته کې تاسو لیدی شئ چې روډ خو ماشاءالله مکمل داسې خالي دی سره غرمه ده ځکه چې صرف زه پې ولاړ یم او دلته کې روډ ډېر زیات خالي سور نواره مو ځکه چې خلک نه راوتې. بس دلته کې مې چینچۍ ته انتظار کو. په دې ما ویل چې زه بازار ته لاړ شم ځکه چې څو ورځې بعد مونږ د خیره سره کور شروع کوو نو ما ویل زه به لږه سریه هم واخلم. یو 2 منه سریه مې په کار وه ډېره نه وه. بس دلته کې ډایرکټ رالم او دلته کې چې وکتل نو یاره روډ مکمل خالي و. شیرګړ بازار ته راورسېدم خو ګیر چاپېره چې کم دی نو رش هم و. دلته کې ډایرکټ د بیټریانو والے دکان ته رالم او دلته ما ویل زما هغه کیمیکل پکار دی. اوس تاسو په کمنټس کې وایئ چې زما کم قسم کیمیکل پکار د بیټریانو سره کم کیمیکل پکار پراته وي. بس هغه راته ویل چې ته کم کیمیکل وایې هغه په دې بوتل کې نه راځي لاړ شه ټپکه راوړه. زه دلته کې رالم او بس ډایرکټ رال دا ټپکه پوره په 50 روپۍ راکړه. ډېره غټه خرچه مې وشوله. بس ډایرکټ د هغه خواله ورغلم او هغه راله چې کوم دی په هغې کې هغه کیمیکل واچولو او بس دلته کې مې ټپکه مخې ته ونیوم چې زه تاسو ته وښیم او بس دا یې راله ډاکه کړله او روان شوم. په 300 روپۍ راله ډاکه کړه. بس ټپکه مې سیده بیوړه. هلته کې مې د ملګري خوا کې کېښوسته. هغه ته ما ویل ته دا د ځان سره کېږده او زه راځم. بس ډایرکټ دلته کې د سریې والا خواله هم سریه مې واخیستله. بس ماما دې ته مې رنګ وکړو. ماما دې چې راپسې کله راغلې نو هغه ویل چې کومه سریه ده. ما ورته ویل د په دې تله چې پرته ده دا سریه ده. بس هغه د مخې سره دلته کې لوډر ورته راتاو کړو. ښه د خیره سره ښه په سور باندې ور ویې دا بل قسم ورسره لګي او سریه چې کله وخېجول د هغې نه پس ما ته ویل چې ویې تړم. ما ورته ویل بلکل یې وتړه. نو هغه په رسۍ باندې ښه مضبوطه ماما دې وتړه. الله دې ورسره ښه وکړي. دا کارونه زما د کولو نه دي. خو بس دلته کې ده ما ته ویل چې ته به ځې. ما ویل زه دلته کې څه د نیکه واده خو مې نه دی چې سارېږم. بس زه ورسره روان شم. زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړه. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. د هغې نه پس مونږ دې روډ ته چې کله راووتو نو رش مش خو نه و. نو ده ته ما ویل لږ تیز لاړ چې یاره ګرمي ده او زه ډېر زیات تنګ هم شوم. دلته شیرګل ته راورسېدو. ماشاءالله فروټ والا خو یو ټرالي رانه مخکې شوی و. هغه هم د خښتې ورچن روډ ته هغه هم راتاو شوله. نو ما درته ویل چې یار زما هغه ملګري سره ما دلته کې کیمیکل ایښي دي چې هغه ورسره راولو. هغه ما ته ویل صحیح ده. بس کیمیکل رااخیستو نه پس ده ما ته ویل چې یار دلته کې زما چاته پیسې دي او دا سرې هلته به یو کس هم راخېجو. ما ورته ویل صحیح ده بلکل کس راوخېجو. بس هغه خپلې پیسې راواخیستې او هغه کس یې راوخېد. دا کس چې کوم شاته ناست دی دغه دی لوډر کې. تاسو وینئ د ځان له وړه راغېستو پته نه چې چېرته کې به یې وړله ما ته پته نشته دی. بس دغه ځای نه هم چې کله کس کوچ کړو دلته موږ خپلې کلي ته رانږدې شولو. تاسو لیدی شئ د خیره سره موږ کلي کې ماشاءالله ډېر زیات ښکلی نن سبا سپرلی هم دی نو څه ناشنا ښکلی او مزېدار ښکاري. په دې کې موږ خپلې محلې ته چې ماشاءالله محله ډېره زیاته خالي وه. نو دلته به زه خپل ولاګس ختم کړم. را ملاویږو په را روان ولاګس کې. الله هم خوشحاله ساته. تھینک یو آل فرینډز. تھینک یو.